د سویلي افریقا تکړه توپوهونکي هینریچ کلاسن له نړیوال کرکټ څخه د تقاعد اعلان وکړ. نوموړي دا پریکړه نن د دوشنبې په ورځ وکړه. کلاسن چې 33 کاله عمر لري، له وړاندې په 2024 میلادي کال کې له ټیسټ کرکټه تقاعد کړی و. نوموړي په 2013 میلادي کال کې نړیوالو سیالیو ته راغی او په چټکۍ سره یې ځان د نړۍ له ځواکمنو توپوهونکو سره وګرځاوه. کلاسن 18 یو ورځنۍ لوبې ترسره کړې چې پکې تر 2000 ډېرې منډې جوړې کړې او د منځني ترتیب یوه مهمه ستنه وه. د هغه تر ټولو یادګاري لوبه په 2023 میلادي کال کې د استرالیا پر وړاندې وه چې پکې 140 منډې ترسره کړې. په ورته مهال د استرالیا د کرکټ لوبډلې پیاوړی لوبغاړی ګلین میکسویل هم له یو ورځنیو لوبو څخه د تقاعد اعلان وکړ. میکسویل د استرالیا لپاره زیاتې سیالۍ کړي چې په اکثره لوبو کې بهترینه کارکردګي کړې ده. نوموړی یوازینی لوبغاړی دی چې په یو ورځنیو لوبو کې تر ټولو لوړ 126.7 سټرایک ریټ سره توپوهنه کړې. د میډل آرډر توپوهونکي په صفت یې غبرګه سلیزه وهلې او یوازینی لوبغاړی دی چې د نړیوال جام په پایلوبه کې تر 50 زیاتې منډې جوړې کړي او 4 ویکټې هم ترلاسه کړي دي.